که پر زړه کې یا رسېږي چې لړزوي د شاعرانو تخلیقونه په یا رسېږي بیداد وکړو رنجین سیګ ځان سره یوړل ارمانونه. السلام علیکم ملګرو، زه عدنان سید همدرد اورنګزیب مجاز سے چې د یا رسېم سره تعلق ساتي د هغې د تاریخ په هکله یو څو ټکي لیکلي دي. وایي چې د خپل تاریخ نه عبرت واخلې راپاسې واچوې په ستورو کمندونه. هغه کو سیک مغل انګریزو ټیټ کړي نه دي ورته مونږه خپل سرونه. هغه کو سیک مغل انګریزو ټیټ کړي نه دي ورته مونږه خپل سرونه. ګلونه پاڼې پاڼې لاړل پلاسونو ویني ویني خاورې ټولوما. سیک په سنګر کې راګیرېږي شوار خطا جنگ په شهیده جوړوینه. په یا رسین بسپرلی نو یاره کو نو د مندرو لښکرونه. په یا رسین بسپرلی نو یاره کو نو د مندرو لښکرونه. مقرب خان به د چا هیر شي ملک زید داسې اتلان نه هېروینه. که پر زړه کې یا رسېږي چې لړزوي د شاعرانو تخلیقونه په یا رسېږي بیداد وکړو رنجین سیګ ځان سره یوړل ارمانونه. جنګي چالونه یې ناکام شو د زورګیر فکر یې خاورې ریشونه. د سر نشه یې ټول راغله که دا یې یادي بیا به نه کوي جنګونه. تب ختم ورته لګی شه یا رسین کلي امبرین خاوره لرینه. د یا رسین ذره ذره کې ماته ښکارېږي پکې هغه تصویرونه. دلته د امن ضرورت دی دنیا له ورکړې نن د امن پیغامونه. اخري ځای مې شهادت ده سنګره کاږي به مې پاتې شي یادونه. مجاز لټون د حقیقت کړي تاسو ته ښایي هغه لارې ګودرونه. یا رسین بسپرلی نه و یاره که نه و د مندرو لښکرونه. همدرد والسلام.